الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول ناول دو درې خبرې زه عرض کوم، خو د هغې نه مخکې تاسو دا ویډیو لږه وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا. دا زمونږه اول ځل نه زمونږه دا بدقسمتي به ورته ووایي. د دې نه مخکې زمونږ عمران خان وزیر اعظم نو هغه د خاتم النبیین لفظ نشو ویلی. هغې نه مخکې نو هم خلکو چا سورې اخلاص نشو ویلی او چا له سورې فاتحه نه ورتله. اوس د زمونږ موجوده د پاکستان وزیر اعظم نو هغه تقریبا په یو ورکوټي آیات کې 15 غلطیانو هغه کړي دي په یو دومره لویه اجتماع کې او د ټول دنیا په سطح باندې. نو څومره د افسوس خبره ده. زما معزز، زما اصل مقصد د دې نه دا دی، په داسې خلکو باندې مونږ ولې اوړو، داسې فساقو فجارو باندې دین بیزاره او د دین په ټکي باندې نه دی پوهې، داسې خلکو باندې مونږ ولې وړو، دا ولې په مسلط شوي دي. نو اصل وجه د دې څه ده؟ نو اصل وجه د دې دا ګنده نظام د جمهوري نظام دی او د جمهوري نظام کم طرز انتخاب دی. مخکې چې ما څنګه مخکې دعوه چې څنګه دا نظام خلاف شریعت دی، ګنده انګریزي نظام دی، دغه شان د دې طریقې انتخاب دا خلاف شریعت ته. په دې کې هر انسان ته دا اختیار حاصل دی چې هغه بادشاه جوړ شي، هغه وزیر اعظم جوړ شي، او هر بنده ته دا اختیار حاصل دی که ښځه ده که نر دی که عامي دی که جاهل دی که عالم دی که پوه دی که ناپوه دی، ده ته د اوټ ورکولو حق ورکړی شوی دی او د انتخاب د امیر کولی شي. نو چونکې هر انسان ته، هر کجابودي ته د اوټ ورکولو اختیار دی، نو هغې خو په دې کې ناپوه خلک هم دي، په دې کې فساق هم دي، فجار هم دي، جاهلان هم دي. نو د داسې فساق او فجار انتخاب به کېږي او مونږ او تاسو به د دین او د دنیا د بدنامۍ او ذریعه به ګرځي او د دین او د دنیا د نقصان ذریعه به ګرځي. حالانکې څنګه چې مخکې زمونږ مباحثې او مناظره هم په دې شوې ده کې ما ویلو چې طریق انتخاب کوم د جمهوري نظام دی د پاکستان دا هم خلاف شریعت دی. نو ځینې ملګرو په دې باندې خفه کېدل وی نه دا خلاف شریعت نه دی. زما محترمو مخکې مونږ سره په دې ډېر حواله جات دي. دا زما په لاس کتاب دی غیاث الامم فی التیاس الظلم د امام الحرمین چې دا د 15مې صدۍ عالم دی. نو دی په دې خپل کتاب کې دا زما په لاس کې دا دارالمنهاج والا نسخه ده په 245 صفحه کې په الفصل الاول کې دی فرمایي چې ځینې شرطونه هغه د انتخاب دپاره د هغه اجماعي دي، متفق دي د ټول علماو په نسبت باندې، او ځینې هغه اجتهادي دي. نو کوم شرایط چې قطعي او یقیني او متفق دي د هغه شرایطو نه دا د فما نعلمه قطعا ان النسوة لا مدخل لهن في تخير الامام وعقد الامامه. هغه فرمایي چې کوم قطعي او یقیني خبره دا ده چې زنانو د پاره په دې کې اختیار نشته چې دا د انتخاب د امیر کې کار ولري. بیا لاندې لیکي ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الاحلام. دغه شانتي د انتخاب د امیر کې او د امیر او د بادشاه پر راوستو کې د عوامو هیڅ تعلق نشته، هیڅ کار نشته، چونکې په دې نظام کې عوامو ته اختیار ورکړی شوی دی، د اوټینګ دغه شانتي زنانو ته د اوټینګ اختیار ورکړی شوی دی، فساق فجار ته اختیار ورکړی شوی دی، هر انسان ته ورکړی شوی دی، جلاګانو ته، فاسقانو ته، فاجرانو ته، شرابیانو ته، کبابیانو ته، زناکارانو ته. دې وجې نه داسې فساق او فجار زموږ په سر باندې راځي. زما معززو، زه نن د ټولو ملګرو ته دا درخواست کوم چې تعصب د جماعت پرستۍ او شخصیت پرستۍ تشمې وباسئ. د الله رب العزت د رضا دپاره راشي. ټولو علماو هم درخواست کوم، ټولو طلباو ته مې، ټولو عام مسلمانانو ته مې چې راشي وګورئ د خپلو وزیر اعظم او د خپل امیر حال هم وګورئ. د دې دا نقصان د دې اصل وجه څه ده؟ اصل وجه د دې نظام ده او د دې طرز انتخاب ده. نو خاص کر بیا هغه علماو نه چې هغه مناظرین دي، محققین دي او هغې تحقیقات په هره مسله کوي د خدای دپاره. دا مسله دومره وړه مه ګڼئ. دې سره د امت مسلمه د ټول قوم هغه تباهي
منسلکه ده او کامیابي منسلکه ده نو راشي په دې موضوع باندې تحقیق وکړي کتابونه وګوري په دې موضوع چې کوم محققین علما دي په دې لیکل کړي په نظام جمهوریت باندې هغه ټول کتابونه وګوري او په هغې باندې تحقیقات وکړي او د خدای دپاره د دې نظام نه نو ځان خلاص کړي امت مسلمه خلاص کړي زموږ استاد د کامیابۍ واحد حل هغه دا دی چې موږ تاسو د دې جمهوري نظام نه ځان خلاص کړو ټول مسلمانان ته وایو چې دا به ورځ تر ورځې انشاءالله العزیز د دې نظام خباثتونه الله رب العزت موږ تاسو ته ښکاره کوي دا ټول نقصان د دې خبیث نظام دی نو ټول مسلمانان ته دعوت ورکوم چې د دې خبیث نظام نه خپل هم ځان وساتئ نور مسلمانان هم ترې راوباسئ او د اسلامي نظام دپاره په صحیح منهج او طریقار باندې خپل هغه صلاحیتونه بروی کار راولي الله رب العزت موږ تاسو ټول ته د عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین